بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو، چرته وي خاد آباد اوسئ. نن دوه مهمو باندې به خبره کوو. یو خو وزیر خیبر پښتونخوا اسلام آباد کې دی بار د خطاب کړی دی سدي پکې سبا بیا اډیاله جیل مخې ته دنګل بوي تحریک انصاف مینس کې هم ډېرې کیسې روانې دي. بلخوا افغانستان په حوالې سره چې کوم خبرونه راځي یا هغه خپل کسان لکه چې کوم اوس داسې وایي چې طالبانو خفیه معاهده هم امریکا سره یعنی روانه ده یا شوي ده یا خبرې دي. او بلخوا ټرمپ چې کوم د وینزویلا والا کارو کو صدر هلته نه راوچت کو هلته باندې قبضې یا څه صورتحال باندې لکه دا یو خطې دپاره څه پیغام دی او موجوده ایران ته یا نورو ملکونو ته هم داسې دمکیانې دي. آیا افغانستان هم پکې شامل دی او که نه؟ او دیخوا پاک افغان صورتحال باندې سبا جرګه ده، یعنی جرګه هم ورته ویلی شي غونډه هم ویلی شي چې هغه کې به څه راځي په هغه باندې هم خبره کوو. اوله خبره خو به زه یم چې دا انټرنیشنل هغه نه واخلو چې تاسو ګورئ انټرنیشنل صورتحال دی وخت کې ټرمپ چې کوم یو نوی هغه شروع کړل ټرین په دې باندې ټوله دنیا حیرانه کړه چې هلته نه ته وینزویلا باندې چې کوم دا تیل او مرات او دا ګیس دا ټول غټ مرکز د تیلو دی، ټوله لانجه د تیلو ده. خو په هغه باندې وجه تاسو هم ګورئ چې وجه څه ده. او بیا هلته هغه څومره پیل نه نیټورک تیار کړی و چې دوی پورې چې صدارتي هاوس پورې او خپل جاسوسان او خپل نیټورک او هلته نه هغه قبضه کول او بیا هغه سبا نیویورک عدالت کې پیش کول او دا پیش کول او هلته باندې یا خو خیر هغه سره انسټنس روان دی. نایب صدر باندې چې کوم څوکۍ باندې ناست دي نو هغوی باقاعده توګه مزاحمت اعلان کړی دی او خپل د ملک دپاره به جنګېږي. خو بهرحال امریکا مضبوط دی او ډېر زر به په هغه باندې قبضه وکړي. هغه وایي چې د ملي څنګه مکمل حق دی. اوس امریکا په هر چا باندې حق دی او مختلف بهانې لټوي. اوس ایران دپاره لټوي همدا شانتې نور ملکونه چې اوس نه مني کېږي. او دې وخت کې وایي چې 15 هیټ لیست دي په امریکا کې چا کې افغانستان هم دی، خو افغانستان سره خفیه معاهده ده. په دې خبره کوو دا هم انټرنیشنل هغه نه راځي چې دا اوس اندېښه چې کوم تاسو لیده چې مستقل مندوب نیویارک کې د افغانستان هغه څه خبرونه داسې مخې ته راوستي چې هغه لږ ونې بیا حیرانکن خبرې کړي. یو خو $40 ملیون چې کوم مخبرات یعنی کوم مخبرانو ته ورکول کېږي د افغانستان کې، دا یو عجیبه ونې کیسه روانه کړې ده. بلخوا په دې حوالې سره چې افغان طالبانو خفیه معاهده امریکا سره کړې ده او په هغه کې څه دي وجوهات هم دا ښیي چې دې وخت کې افغانستان کې یو طرف ته تاسو ګورئ چې امریکا طرف نه سینکشنز لګېدلي دي، پابندیانې لګېدلي دي. خو بل طرف ته دغه شانتې خبرونه چې راځي آخر دا کوم یوه ډله شوه ورسره. اوس دې کې هم طالبانو مینځ کې خپل مینځ کې لږ شانتې هغه پیدا کړی دی چې دا اخر څه لوبه روانه ده. مخکې هم تاسو به اورېدلي چې حقیقي نیټورک دغه معاملې خپل مینځ کې راغلي وي. د اقتدار جنګ کیسې اکثر په ملکونو کې راځي، په افغانستان کې ډېرې زیاتې راغلي دي. او اوس د طالبانو چې کوم 3.5 کاله پوره شول یو سلسله مخکې په تلو باندې کا، اوس بیا دغه شانتې خبرونه یا دغه شانتې معاملات چې راځي نو دا کیسه داسې نه ده، خامخا لاندې څه نه څه کیسې روانې وي، خبرې روانې وي. اوس امریکا یو ځم رژیم چینج کوي، ایران کې هم کول غواړي، اوس افغانستان کې هم کول غواړي. اوس دا خبرې ښکاره شوې. خو دې سره کم افغانان میلاو دي یا کم افغانانو دغه شانتې کوم های افیشل دي، های چاو کمان دی په افغانستان باندې هغو دغه شانتې عملیاتو کوي. خو بهرحال دا به وخت ثابتوي. خو دا خبرونه فیلحال ما تاسو سره لنډ لنډ وویل، تاسو به اورېدلي وي. خو دا خبرونه اوس ګردش کې دي چې د دې باندې به مخکې کېږي څه. خو بهرحال اوس رضو د پاک افغان صورتحال باندې سبا تاسو څنګه ما ویلو چې نن سبا 6 جنوري ده چې په تورخم باندې د پاک افغان دواړو اړخسته کوم تجران دي، دغو مشران غونډه ده
او ویل کېږي هم دا چې حکومت طرف نه هم نمایندګي دا ورکړي او دغه چې کوم بورډرز معامله ده د دې حل کېدو باندې فاینلي خبرې اترې دي او که چیرې دغه شی نه وشو نو بیا یو لوی احتجاج یو لوی دپاره هم پلان چې کوم دی هغه تیار شوی دی چې دې باندې حکومت هم خبر کړی شوی دی چمن نه هم چې کوم تاجر برادري دلته غونډې راغلي وي هغه مختلف ملاقاتونه هم کړي دي او د دواړو بورډرز باندې کلوزلو باندې چونکې حکومت که اوس لږ ځان ته پوزه جوړول غواړي ولې چې एकदम کلب کې نو هغې حاصل سکړه یعنی افغانستان سره خو هغه چې کومه خبره کوله چې لاسلیک به کوي درېمګړه به زمین خلي داخلي هغه خبرې خو نه وشوې نو ځکه وایي چې د پاکستان دغه حکمرانانو ډېر ناقصه پالیسي او غلطه پالیسي چې هغه نه نتایج اوس سره وځي اوس دا کولویږي خو به لازمي همدې هفته کې خو اوس هغه دپاره یو لار یو هغه تړي خو نقصان سره وشو هغه د اربونو دی کاربوني روپو نقصان دی او خلکو ته څومره مشکل ورسول ورسره مونږ به په دې خبره کوو چې خیبر پښتونخوا وزیراعلی اوس هم اسلام آباد کې دی او نن هغه چې کوم ضمانت خبره هم وه او بل بار ته هغه یو خطاب وکړو اسلام آباد بار ته چې کې هغې بیا ډېر سخت نیوکې کړي دي او دغه نظام نه چلېدو امنې هم کړي دي او سره مزاحمت یعنې تحریک د چلولو او د سټریټ پاور دوباره یعنې خپل مومنټ جوړولو بقاعده دړاکې ورکړي دي او حکومت ته هم دغه هغه کړی چې دغه نظام نشي چلېدی او بل خوا عمران خان تاسو لیدل چې هغه وایي زه ځانه نواز شریف نه جوړوم چې زه ډیل وکړم ډیل چې کوم کېږي هغه زما په مرضي نه زما په شرایطو کېږي او تاسو ته پیل نه ویلي دي اوس سبا اړیاله جیل کې لکه د منګل ورځ شوه تاسو ورته څه شنبه وایي او جمعرات دغه 2 ورځې چې کومې د ملاقات ورځې وي او د عدالت طرف نه ورته شوي خو نن سهیل افریدي ښکارولي چې 3 ججانو فیصله ده چې دغه 2 ورځو باندې به ملاقات ورکوي حکم ده او دغه چې کوم حکم دا دایره د کې ټوکري یعنی په کچرې کې غورځوله ده دغه ادارو یعنی دا د عدالت سره توهین ده عدالت حکم نشي منلی بیا ورسره چې کوم دا نظام روان دی انصاف نشته نو دا ولس چې کوم دلته د یو قسم عوامي نمایندګانو ته لیکن ولس جوړ کړي دي نو دا د ولس څومره بېعزتي ده لکه دغه نظام یقینا چې طبعي طرف ته روان ده معاشي پالیسي هم نن شهباز شریف یو میټینګ کړی چې کې واړه معیشت والا او کاروباري خلکو خبره کړې چې ته به وده ورکول کېږي او قرضې به ورته ورکول کېږي او دا د ملک ریټ کې هډې دي خو بل طرف ته تا بونډري بند کا کم درمیانه طبقه ده یا چې کوم ته خبره کوي وړه طبقې والا نو هغه د بیړه غرقه کا نو وکیل چې پاکستان کې خبرې روانې دي چې او د نظام تبدیلي لپاره څه وکړو دغه نظام شهباز کمپني خو نه چلېده نو اوس دغه شهباز کمپني بدلولو د باندې هم غور روان دی بل طرف ته اسټابلیشمنټ هم پریشانه دی یعنی اوورال چې کوم پالیسیانې دي ناکامۍ مخ شوي دي بهرحال حالات الله نه دعا غواړو چې مخکې دی الله خیر وکړي تاسو چېرته چې وایي ښادو باد اوسئ د غزې پورې خبرونه انشاءالله سبا به نوې خبرونو سره به تاسو مخې ته راځو